الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طالبانو هغه مسله مخکې تېره سوله چې د سار سنت هغه و فرض ته کله پاتېږي چې سړی په فرض شروع شوي د سار سنت نه پاتېږي. هغه تر هغه وخته پورې چې یا دوم رکعت یا تایات نه تېره شوي هغه موږ په بل مسله کې د فتوا سره ویل او په نور سنت که زواید وي که اصلي که موقت سنت وي چې ما چې په فرض شروع وسوه د شروع نه یې پکړی نه بیا کوي نه بیا کوي باره باید زندگی وزنو پام وکړئ. په دغه کې یو د ماپښین سنت دی. د ماپښین سنت که دی راغی په فرض ما شروع شوی د ماپښین سنت به نه کوي چې نه بیا کوي بس بیا به فرض مانځه کې به شریک کېږي چې شروع نه و پکړی چې شروع پکړی هغه مسله مالته ویله چې شروع نه و پکړی بس فرض شروع کې فرض چې شروع کړه وروسته دی چې فرض خلاص وله بالا د څلور رکعاتو سنت را وګرځي. لیکن په دغه کې اختلاف دی چې څلور رکعاتو سنت د په سر کې پرېښول تر دوه رکعاته مخکې راګرځي که تر دوه رکعاته وروسته راګرځي. دغه استفتاء ده الابتاء بتوفیق الله تعالی. ډېر کتابونه دا وایي چې څلور رکعاته ځینې قضا شي په اول سر کې وروسته دې تر دوه رکعاته مخکې راوګرځي. دا راګرځېده غواړي دا څوک وایي کنز وایي په دویم جلد 111 صفحه کې. منطقه العبور و دور منطقه وایي په جلد اول 211 صفحه کې. جوهرای نیریا وایي په جلد اول 188 صفحه کې. هندیا وایي په 112 جلد اول کې والی الفتوا مر سره وایي چې دا د عقد الفاظ څخه دي. تبیین الحقایق وایي په جلد اول 445 صفحه کې. او دا هغه رقم دوری مختار فراموش تر مختار وایي په 511 صفحه کې. وایي دا څوک دی مبتابهی کول دا دی چې څوک وکړي چې هغه به څلور رکعاته مخکې کوي خو هغه در مخه سړی قضایي وقتي چې سر راشي قضایي مقدم دی بیا وقتي کېږي نو خو دا څلور رکعاته چې خپل د وخته واوښتل قضایي دي. لیکن نور علما بیا دا وایي چې یا څلور رکعاته چې وسوه دوه رکعاته دي وکړي څلور دي په پای کې قضا راځي. دا کول راجح دی. دا عقلي وجه هم لري او مفتي پر قانون باندې هم عقلي وجه دا لري چې سړی په ما خبرو ته غوږ نیسي دا خبره چې دا خلک یا کلیم نه مني چې سر څه په یوه لوټو سپېره څه په دوه یعنې د دوه لوټو د یوه لوټو خامخا فرق شته د یوې ډبرې او د دوه ډبرو خامخا فرق شته د یوې چړې او د بلې چړې خامخا فرق شته. هغه دی وایي څلور خو دې تر ځایه راولي دي که در فرض وروسته څلور راوګرځي دوه دې هم د ځایه واړول دوه دې هم د ځایه واړول ګورې هر سنت چې هر یو د ځایه واړی بس هغه د سنتو قضا ده. په دا وخت کې قضا څه بل وخت بیا نشته لیکن خو په سنتو قضا ده. څلور دې اړول دي دوه دې هم د کمدان سردین سر پوښو بودر سره غورځول دې دې هم سره غورځول دا یا بل او بل د سنت کې قانون دی که څه هم په علمګیري کې علي فتواو سره غیر زموږ علما ډېر پکې خطا شوي دي غټ علما او دا هغه رقم د مختار ملا صاحب هغه بیفتاو سره ویل دي لیکن خدا د راجح الفاظ څخه دی هغه تر ماشواله علی عمل المت را لاندې بیا تر بیفتا قد لفظ نسته هغه په دغه ترجیح صریحي کې چې د الفاظ صریحي هغه یویشت یا اوویشت راغلي په دې کې تر دې لیکن خو دې طرف ته حدیث د عایشې رضی الله تعالی عنها راځي چې حدیث هغه د عایشې رضی الله تعالی عنها وایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت د ماپښین پوت سوه جماعت باندې جماعت یې وکړي تر دغه وروسته یې دوه رکعاته وکړه څلور رکعات یې وروسته راوګرځول. زموږ د سنتي قانون دا دی دا تاسو د وخت زده کوئ دغه چې په دې الفاظو مثال خلاصي چې هر څه ترجیح که سړی د التزامي د هغه وخت اعتبار لري چې هغه څوک وي چې هغه په مقابل کې د حدیث وي که په مقابل کې د حدیثو اعتبار نه لري. لیکن خو دغه یوه خبرو ته غوږ نیسي دا خبرو ته غوږ نیسي. سوال باندې دا سوال کوي چې دغه اوس دا ترجیح د صحت او د عدم صحت که د ترجیح د افضلیت دا خلک ډېر دا پوښتنې کوي په دغه ځای باندې سر نشي خلاص. طالبانو دغه خبره چې څلور رکعاته تر دوه مخکې کېږي یا څلور رکعاته راوړي پر هر وخت نه اوري په دې کې اتفاق دی چې ټول د ماپښین په وخت کې څلور رکعاته سړی وکړي راګرځي
چې فرض ماشي وشي کې وخت راګرځېده کېږي نو دلته اختلاف په افضلیت کې دی دلته اختلاف په عدم صحت کې نه دی یعنې داسې نه دی که چاره ولاړ کړو څلور دا داسې نه دی چې حدیث هر ځای مقابل هغې سړی وا مقام ته ګوري وا هغه ځای ته ګوري د حدیث ترجیح پر ټولو ترجیحاتو سره یو التزام یو په ځای کې هغه فرض راځي چې په بله خوا حرامه راځي په بعض ځای کې مکروه تحریمي چې په بله خوا کې مکروه تحریمي راځي دلته واجبه راځي خو دلته دا هغه ځای دی چې په دې ځای کې د چا ده هغه د افضلیت یعنې د سنت په خلاف دی د سنت طریقې په خلاف دی چې څلور رکعات سنت مخکې کوي بلکې سنت طریقه دا ده چې څوک په کوي دوه رکعاته به متصل پسې کوي څلور به وروسته کوي دا کتابونه نو ډېر دي دا به نو غوږ ورته نیسئ اول در مختار رضی مختار جلد اول 501 صفحه فتح القدیر جلد اول 493 باری رایک دوم جلد 212 تحتوی د در مختار جلد اول 300 مجمع الانور انور دو خوا تو جلد اول 220 تبیین الحقایق نه مراقیل فلا دوم جلد 9 تحتوی د مراقیل فلا دوم جلد 200 سلطانیه یو سلونمه قول راجی جلد اول یو سلو شپانسمه منهاج سنن دوم جلد یو سلو څلور نویم معیر پیشیزی جلد اول 209 درس ترمذی دوم جلد یو سلو 15 حاشیه شبیلی هغه پر تبیین الحقایق جلد اول 400 هغه 450 دغه کتابونه ګرد دغه وای نو په خبره مسر خلاص او کومه خلاص اصح کولدار طالبان تبیین الحقایق کالته یو کو دا نقل کړی دي هغه خراجح کولدار تبیین الحقایق هم په خوا کې نه دی هغه په دی خوا کې دی هغه د کنز توري دی بالا الته سړی پر کنز باندې خطا وي تبیین الحقایق پر کنز پروت هغه دی پات نو دغه راجح دي څو اول دا وره وشي دوه وشي ورسته بیا څو کو بیا څلور وشي بس والله سبحانه و تعالی